او ورو دا خبره دې ځای ته ورسیږي چې هغې د یو بل قتلولو ته او دشمنۍ ته تیار شي او خو بیا ځوانان وي او خو د راټینګولو کې وینه نفرت زما د کلي خلک په سینو کې ساتي د محبت خبره څنګه تر زړګي لاړه شي د اوښ کلیکه چې د چا په اننګي لاړه شي لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړ شي تاسو وګورئ چې کوم خلک هم په دشمنۍ باندې اخته دي دا داسې نه دي اخته اول وړې وړې خبرې وي په دې وړو وړو خبرو باندې دوی په کور کې دا خبره کوي چې داسې چل به ورسره وکړم او داسې چل یې را سره وکړو د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي ډاکټر صاحب زما ستاسو نه دا کوېسچن دی چې زموږ په زړونو کې د یو بل نفرت څنګه او دا ولې پیدا کېږي زما خوږه بچی اباسین صاحب وایي نفرت زما د کلي خلک په سینو کې ساتي د محبت خبره څنګه تر زړګي لاړه شي د اوښ کلیکه چې د چا په اننګي لاړه شي لکه تیره توره مې نیغه په زړګي لاړه شي زما خوږه بچی د کوم قام مشران چې د یو بل نه نفرت کوي د هغه قام په کشرانو کې به هم نفرتونه پیدا کېږي او د دې ساده مثال داسې دی چې یو پټی دی او په هغې کې مونږ د غنمو تخم وکرو نو غنم به راوخیږي جوار خو به نه راخیږي نو چې کوم مشران د یو بل غیبتونه کوي یو بل نه نفرت کوي نو دا داسې شوه چې د هغې د کشرانو په زړونو کې د نفرت تخم کري نو نفرتونه به پیدا کېږي او تاسو وګورئ چې کوم خلک هم په دشمنۍ باندې اخته دي دا داسې نه دي اخته اول وړې وړې خبرې وي په دې وړو وړو خبرو باندې دوی په کور کې دا خبره کوي چې داسې چل به ورسره وکړم او داسې چل یې را سره وکړو او دغه خبرې دغه مشران د کشرانو لواندې کوي نو د کشرانو په ذهن کې نفرتونه د هغه بل رشته دار نه د هغه نورو خلکو نه پیدا شي او ورو دا خبره دې ځای ته ورسیږي چې هغې د یو بل قتلولو ته او دشمنۍ ته تیار شي او خو بیا ځوانان وي او خو د راټینګولو کې وینه نو یا په بازار کې یا په بل ځای کې هغې جګړه جوړه کړي او بیا په دشمنۍ باندې واوړي حالن کې انسان خو د مینې او محبت نه جوړ دی انسان کې خو مینه او محبت هم پروت دی نو دا ولې دا نفرتونه دغه اړخ ته لاړ شي دا حالات داسې پیدا شي او د هغې ذموار د هغې کور مشران وي د هغې قام مشران وي کوم قام مشران چې په یو بل پسې کلم کله خبرې کوي په یو بل پسې کلم کله غیبتونه کوي او د یو بل بد رد وایي نو د هغې قام د کشرانو په زړونو کې به نفرتونه خامخا پیدا کېږي ځکه خو اباسین صاحب وایي نفرتونه د حالاتو پیداوار دی بې د مینې نه نور څه دي په انسان کې ډاکټر صاحب ستاسو د رهنمایي کولو یو جهان مننه لوی سړی شي بچي بریالی اوسئ د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي